په غور ولایت کې طالبانو له خرو سره څه کړي دي؟ انسانان خو الې پرېږده چې اوس یې په حیواناتو هم راواخیستله. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د غور ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د چارسدي ولسوالۍ د منګ اړوند یوه سیمه ولسوالو طالبانو 4 خره په ډزو وژلي دي. د دې ولایت وایان عبدالحی خطیبي BBC ته ویلي 5 ورځې وړاندې د سلواغې په 10مه یوې مېرمنې د منګ له سیمې 4 خره په خوراکي توکو بار کړي وو او له هغه سیمې یې تېرول چې خپلوانو کره ولاړه شي. خو دا چې یاده سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه، د ده په ټکو طالبانو په دې تور چې دا خوراکي توکي یې پولیسو ته وړل او دا 4 خرې په ډزو وژلي دي. نوموړي وایي د دې مېرمنې 2 زامن هم د خرو سره وو چې یو 10 کلن او بل 12 کلنو او دواړو د طالبانو په بند کې دي. خو وسلوالو طالبانو بیا وایي په دې سیمه کې سیمه ییزو پولیسو خپلو پوستو ته اکمالات کول چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شوي دي او کیدای شي چې خرې هم وژل شوي وي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته ویلي چې 2 سیمه ییز پولیس هم ژوندي نیولي دي، توره مو کړې ده. د دې پیښې په خواله رسنیو کې هم د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي دي چې ځینې حیرانتیا او ځینې خپګان ښودلی ده. په 2013 کال کې هم وسلوالو د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې پر یو خرو چاودېدونکي توکي بار کړي او د پولاد په نوم یوې پوځي اډې ته څیرمه الوزولی و چې ځاني زیان یې نه درلوده. دوستانو، ستاسو د طالبانو دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه کمنټونه راسره په ویډیو کې وکړئ. که چیرته مو ویډیو خوښه شوی نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. خو وخت درته غواړم.